ظهیر الدین بابر د فرغانه واکمن و چې نن سبا په ازبکستان کې راځي، خو د خپلوانو سره د جنگونو لامل هغه مجبور سو او مخ پر افغانستان رهي سو. کله چې هغه په کال 1504 کې افغانستان ته راغی نو د هغه سره په حساب څو تنه ملګري و. بابر په خپل ژوندلیک توز کې بابري کې لیکلي دي چې کله هغه پر کابل د قبضې په نیت د ښار دروازې ته راغلی نو یې د ښار واکمن له یو کس ورواستوي چې ښار د بې له کومې شخړې تسلیم کړي. پر دې سربیره هغه د څلورو خواو پر ښار خپل ملګري وګمارل. د کابل د ښار واکمن چې دغه حالت ته وکتل نو یې د ښار بې له کومې شخړې بابر ته تسلیم کړ. یاد دې وي چې په هغه زمان کې افغانستان تر یوه متحد حکومت لاندې نه و، بلکې شاوخوا واړه حکومتونه و چې په هغوی کې یو د کابل حکومت هم و. وروسته نو د افغانستان ډېری سیمې د مغل امپراتورۍ تر ولکه لاندې راغلې. د کابل د فتح کولو 22 کاله وروسته یعنی په کال 1516 کې بابر پر هند حمله وکړه. په دې حمله کې هغه د هند سلطان ابراهیم لودي ته ماتې ورکړه او د ډهلی پر تخت باچا شو. بیا نو تر راتلونکو 200 کلونو پورې هندوستان او د افغانستان ختیځې سیمې د مغل واکمنۍ لاندې وې. کندهار به کله د مغولو او کله به د ایران د صفوي حکومت لاندې و. لویدیځ افغانستان تر صفوي حکومت او شمالي افغانستان د بخارا تر حکومت لاندې و. د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر لوی لار ودان ښار جلال آباد هم مغل امپراتور جلال الدین اکبر پر خپل نامه جوړ کړی و. نو دا و د 200 صدیو هغه تاریخ چې په تیرو برخو کې موږ بیان کړی و. په دې 200 کلونو کې پښتانه رو د یو دولت د جوړېدو پر لور روان و. په دغه 200 کلونو کې افغانانو خورا زیات طاقت ترلاسه کړی و او لوی حکومتونه یې جوړ کړي و. د مثال په توګه خلجیو چې د کال 1290 څخه بیا تر کال 1420 پورې پر هندوستان واکمني کړې و، یو ستر قوت ترلاسه کړی و. د دې خاندان تر ټولو ستر واکمن علاوالدین خلجي و چې پر هندوستان یې د منګولانو ډېرې حملې ورناکامه کړې وې. همدا ډول سلطان ابراهیم لودي هم افغانو چې بابر د پانیپت په لومړي جنگ کې ماتې ورکړې و. وروسته بیا یو بل افغان شیرشاه سوري د بابر د زوی همایون څخه د ډیلی تخت د یو څه مودې لپاره ترلاسه کړی و. خو 15 کاله وروسته په کال 1545 عیسوي کې همایون یو وار بیا د افغانانو ته په ماتې ورکولو سره د ډهلی پر تخت باچا سو. د دې معنا دا ده چې افغانانو د ډهلی د تخت د نیولو لپاره خو خپل طاقت ښکاره کاوه، خو دا طاقت د افغانانو لپاره د یو ځانګړي هیواد یا حکومت د جوړېدو لپاره نه کارېده، بلکې دا طاقت دغه افغان بچهانو د خپل ذاتي حکومتونو د جوړولو لپاره کاراوه. یعنی تر دا وختونو پورې لا په پښتنو کې یو داسې حکمران نه و زیږېدلی چې هغه د دوی سره راغونډ کړي او د دوی لپاره د یو مضبوط هیواد او حکومت هم جوړ کړی سي. که څه هم په دې دوران کې یعنی په 19 عیسوي پیړۍ کې خوشحال خان خټک دا هڅه کړې وه چې پښتانه سره راغونډ کړي. هغه یو افغان سردار او د پېښور سره نږدې په کوړه خټک کې زیږېدلی و. د هغه خاندان د اکبر باچا له وختونو څخه د مغولو وفاداره و. خو د اورنګزیب باچا په وختونو کې د خوشحال خان او د اورنګزیب اړیکې خرابې شوې او اورنګزیب هغه زنداني کړ. خوشحال خان خټک د ډیلی، آګرا، پېښور او د راجستان په مشهور زندان رتنبور زندان کې د ځینې مورخینو له رویه 15 او د ځینې له رویه 7 کاله پر لپسې په قید و بند کې وختونه تیر کړه. کله چې هغه له زندان څخه بری کړل سو هغه پېښور ته راغلی او د مغولو په خلاف وسلوال مقاومت پیل کړ. هغه مغولو ته په ډیرو جنگونو کې پر لپسې ماتې ورکړې او د پښتنو په سیمه کې د مغولو ډیرې کلاوي هم د بیخه ویستلې. خوشحال خان د توري سره د ښه قلم خاوند هم و. هغه څه د پاسه 100 کتابونه لیکلي چې پکې بازنامه او دستارنامه زیات شهرت لري.
غربي مورخین هم خوشحال خان خټک د پښتنو یو ستر سیاسي اتل ګڼي، خو د دې هر څه باوجود هغه په سیاسي توګه نه پښتانه متحد کړای سو او نه هم د پښتنو یو آزاد دولت او حکومت جوړ کړای سو. خوشحال خان په کال 1491 کې د 80 کلونو په عمر کې ومړ. هغه وصیت کړی و چې داسې ځای باید خاورو ته وسپارل شي چیرې چې د مغولو د اسانو دوړي هم تر د پوری د قبه پوری نه ورسیږي. نو دا ځکه هغه په خپل کلی اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارل سو. که څه هم د هغه مرګ د پښتنو په سیاست کې ولوی تشه یعنی خلا رامنځته کړه، خو دا تشي ډیر ژر خپل توازن پیدا کړ. هغه داسې چې د تر مرګ 18 کاله وروسته اورنګزیب هم په کال 1900 کې ومړ او د مغولو بادشاهي د سخترینې کمزورتیا سره مخامخ شوه. دا نو هغه زمانو چې آخر پای پښتنو ته هغه مشر په لاس ورغلی د چا لپاره چې دوی 200 کاله په تمه وه. دا مشر احمد خان مشهور په احمد شاه بابا او احمد شاه بابا چې د جدید افغانستان بنسټګر او بابا دی، دا به زموږ را روانه موضوع یعنی سکالو وي.